السلام علیکم ګرانو کتونکو، غواړم چې نن تاسو د موبایل د یو داسې طریقې نه خبر کم چې څنګه کولی شو موږ خپل ورک شوی موبایل په ډیره اسانه طریقې سره پیدا کړو. یعنې که چېرته تاسو نه خپل موبایل غیب شي یا درنه ورک شي او داسې یو کس ته لاس باندې ورشي چې هغه غواړي دغه موبایل تا واپس کړي، خو هغه سره به نه ستاسو د موبایل نمبر وي او نه به ستاسو د موبایل کوډ هغه ته یاد وي چې دغه موبایل کولاو کړي او هغه ته یو نمبر راواخلي او هغې ته رینګ وکړي. خو زه نن تاسو د یو داسې طریقې نه خبروم چې ډایرکټ بس تاسو د موبایل په سکرین باندې چې هر نمبر وغواړئ هغه به ډایرکټ راځي، نو هغه کس بیا کولی شي تاسو هغې باندې رابطه وکړي. نو تاسو به اول د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ. چې د موبایل سیټینګ مو کولاو کو، دلته به تاسو په دغه پیج کې وګورئ لاک سکرین اینډ سیکیورټي. نو دغه باندې به تاسو کلیک وکئ. نو دلته به تاسو ته دغه پیج خلاص شي. په دې پیج کې به تاسو انفارمیشن اینډ پیس ویجټس دغه آپشن کلیک کړئ. کنټیکټ انفارمیشن باندې به کلیک وکئ او دلته به تاسو یو داسې نمبر ورکئ کم نمبر چې په دغه موبایل کې نه وي، یعنې د خپل ورور نمبر یا خپل دویم نمبر به تاسو دلته ولیکئ او پلیز کال می به ولیکئ. دغه ډن به کلیک کئ. نو چې کله هم بیا ستاسو موبایل لاک وي نو ستاسو د موبایل په سکرین باندې به دغه نمبر شو کیږي او دغه لیکل به ورسره راځي. نو بیا هغه کس کولی شي چې په دغه نمبر باندې تاسو سره رابطه وکړي او ستاسو موبایل تاسو ته واپس کړي. نو دغه ډیره زیاته اسانه او ښه طریقه ده چې په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل ورک شوی موبایل پیدا کړئ. نو امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرايب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.